د انسان لپاره دا پکار نه ده چې خپل د زړه خبره او د زړه راز هر کس ناکس ته ووایي. په دې انسانانو کې، په دې دوستانو کې، په دې ملګرو کې کله کله داسې پیښیږي چې هغه دې نن دوست دی، نن دې قریب دی، نن دې انډیوال دی، نن ځان در باندې قرباني، خو سبا په دښمني باندې ودرېږي. نو که ته هغو ته د خپل زړه رازونه ښکاره کړي، هغه ستا په مقاصدو باندې خبرې، هغو ته د خپل سرمایه ښولي، هغو ته د خپل د کسب او د کارو د ګټلو تاوانو پلان ښولي، نه، یعنې هغه پټې خبرې چې د هغو ظاهرول په کار نه دي، انسان ته مشکل تی جوړېږي. نو که ته هغه ظاهري کړي، سبا به دغه سړی بیا ستا لپاره سرخوږی جوړ شي. له دې وجې عافیت په دې کې دی، دا د هر چا لپاره د خیر خبره ده، دې کې زما هېڅ ګټه نشته. بزرګان داسې فرمایي، علما دغسې لیکلي دي علماو چې د عافیت لاره دا ده چې سړی بعضې خبرې چاته نه کړي ښکاره، چې په تا بې اطمینان یې، لکه پلار، مور، ورور، ښځه، اولاد، اتباک نه لري. امام بخاري رحمت الله تعالی علیه څونه لوی عالم تېر شوی، لوی بزرګ، یو ځل په سفر باندې روان دی، د علم په سفر باندې یو سړی ورسره ملګری شو، هغه سړی سپین ږیری هم دی. دې سړي د امام بخاري دونه قدر او احترام او عزت او خدمت وکړي چې امام بخاري د هغو د خدمت ته، د هغو د پورته کښته ته، د هغو د لاس په نامه چې ورته ولاړو، د قدر او احترام ته حیران پاتې شو چې دا څنګه زما خواخوږی سړی دی. امام بخاري رحمه الله د خپلې وسیلې له توګه، د خپلې وسیلې په وجه دې سړي ته وویل، سړی چې زما سره یو څه پیسې را سره دي، د طالبۍ خرچه 1000 دیناره دي، دغه دې په دا تیلۍ کې، هغه تیلۍ مو ښکاره کړه چې امام بخاري په هغه په تیلۍ کې اچولې ولې، و بیا ورته ویلې که چېرته ستا ضرورت کېدي، دا لکه څنګه چې له ما سره پرتې دي، دغه شانتې د خپل ځان هم وکړه، ته بېخاره په ما غږ کولی شې، دا ستا په خدمت کې ده. رښتیا چې وایي پیسو ته څوک سترګې نه لري. دغه سړی څه د پیسو د عقل داسې وتښتاوی، د هماغه سړي نه دم په آن کې د امام بخاري رحمه الله دښمنتي جوړ شو. همدارې په زرګونو سوي دي، په کورونو دغسې واره سوي دي. دوست د دوست د پیسو پر سر باندې دښمن سوی، ورور پر وژلی، قریب خپل قریب پر وژلی. تاسو دا تاریخ پورته کړئ. په بني اسرائیلو کې قرآن کریم کې چې واقع ده، چې بیا یې غوا پر حلاله کړله، هغه سړی ولې ووژل شو؟ نو ډېر څه داسې دي چې ته پټې، ته بې ځایه هر ځای چاته ګاډې هسې دې خپله خوله ایله کړي. دا د عقل او د پوهې برخلاف ده. ولې برخلاف ده؟ چې همدا سبا ستا دپاره ستا درد جوړېږي، د خوږېدلو ذریعه دې جوړېږي، د تکلیف او د خفګان او د پریشانۍ سبب ذریعه دې جوړېږي. له دې وجې عافیت په دې کې دی چې بس چپ خوله پاتې شه، ډېرې خبرې چاته مه کوه، بیا خاص کر د راز خبرې. نو امام بخاري رحمه الله چې کله دا ورته وویل، دې دواړه په کښتۍ کې سره ناست دي، په کښتۍ کې دې سړي لږ ګړی مباده بس نارې کړې په غاړې کې چې الۍ د خدای پار دی، د خدای روی دی، زما بټوه چله مازه پټه کړې ده، په هغه کې 1000 دیناره دي، دا یې نښانې ده، دا یې نښانې ده. کښتیبان ته ورلی چې زه تلاشي غواړم. امام بخاري حیران پاتې شو چې دا څه مسله شوه. امام بخاري سوچ وکړي چې یاره که چېرته اوس تاسو د خپلې پیسې په تلاشي کې راوخېږي، نو دا د کښتۍ ناست خلک به ټول تغل وکړي، او دلته له یوې طرف ته دا ستا خپلې پیسې دي، تاوان خو په خپل ځای پرېږده، له تا سره یو لوی امانت د نبي کریم علیه صلات وسلام بارک ارشادات او احادیث در سره دي، او ته د هغو په حاصلېدلو پسې او خلکو ته په رسولو پسې روان یې. نو که چېرته په تا باندې د غل نوم ولاړ سي، ستا رنګ بد سي، نو بیا به ستا څه د حدیث زده کوي څوک؟ دا دونه لوی امانت او ستا د عمرو کوشش په ځای کېږي. هماغه چې راولاړ سو، هغه پیسې سوکا د کښتۍ په غاړه باندې ناست دي، اوبو ته ورېله کړي.
چې اوبو ته ورلکې هغه سړی وتپېدی تلاشي په اوبو کې اوس پیچا کې نشي پیدا څه پیسې چې هغه امام بخاري اوبو ته ورلکې په دریاب کې روان دي په کښتۍ کې چې کله د کښتۍ نه امام بخاري رحمه الله کښته شو دا سړی هم سور کښته شو ورلی امام بخاري رحمه الله ته وفرمایل صاحب زه ډېر شرمنده یم د ما نه غټه غلطي وشوه ته یو نیک سړی بس ته ماته معافي وکړه امام بخاري رحمه الله ورته فرمایل صاحب مخکې لا ماته د الله د رضا لپاره معاف کړی ماته ته معافي کړې ته په دې کې فکر مه کوه بس ته دې وکړل وسول وایي په لوښي کې هغه څه راټولیږي چې څه پکې پکښې کېږي که څوک ښه سړی ښه اعمال به ترې ظاهرېږي که بد سړی هغه نه به ظلم پر بل باندې سترګې برګې کول د هغو به هم دغه کردار بس بیا سړی به راوي امام بخاري رحمه الله ته فرمایي وایي صاحبه ما خو دې کړلم لیکن دا راته وښیه چې دغه پیسې پټې چیرې کړلې امام بخاري رحمه الله ورته فرمایلی صاحب کله چې تا دا غږ وکړې چې زما پیسې پټې سولې او زما د پیسو نښانې تا ټولې وویلې نو که زما څه دا پیسې پیدا سوي ولې راخیستل سوي ولې نو دې ټولو خلکو په ما باندې د غله ګمان کړی وی لدی وجل ما سره یو لوی امانت را سره دی نیکبخته چې ستا د پیسو ته دې ضرورت خو تا به دغسې ماته ویلي وی ما به ټولې تا درکړې وی نو تا ولې داسې د غلطه لار انتخاب کړه د غلطې لار انجام هم غلطي نو تا چې کله دا غږ وکړې زه حیران پاته شوم چې نن دغه لوی امانت بچاوی او که دا څه شم کوي پیسې مې هماغه ونو چې پیسې مې کښتۍ څه اوبو ته کوزې کړلې اوبو ته مې وغورځولې وی دونه ډېرې پیسې 1000 درهمه هغه ورته یو کار شولو وایي که نن لږ درهم هم له ما سره وایي په داسې جال کې دې راوستلمه چې د یوې خوا مې عزت ته خطره وه د بلې خوا مې امانت ته خطره وله لا به ما هغه در لږ روپو در سر به زه تېرېدی که ټوله دنیا نن له ما سره وایي د هغه در سر به نن زه تېرېدلی له دې وجې زما قدرمنو مسلمانانو د خپل زړه د راز خبرې مقصد او غرض د هر کس او ناکس ته پر اره تاړه باندې مه بیانوه سبا به دې د سر خوږوي او په آخر کې به دا هم درته وایم علما لیکي دا یو شرعي مسله ده زموږ په خلکو کې شته علما لیکي دا جایز نه ده د یو چا لپاره چې د بل چا څه پوښتنه وکړي ته څو پیسې لري یو خو دا اکثر انسانان داسې دي مزاج او طبیعت یې دغسې دي چې تا ته یې نه درښیي نو ته به درواغ په هغو باندې ووایې چې د دې ناروا د کولو سبب ته شو